یو وارې حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمه الله د سلمان بن عبدالملک سره یو ځای له په سفر کړي، نو هر یو د مخه څخه خپله خیمه لیږلې وله چې هلته بیا په هغه کې واوسېږي. خو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمه الله هېڅ هم نه ولېږي. کله چې هلته ورغلو هر یو خپلې خیمې له ولاړې. د سلمان بن عبدالملک دپاره چې کومه خیمه درول سوې وله هغه ته ننوتې. عمر بن عبدالعزیز هېڅ نه ولېږلي، نو هلته هسې ولاړې در یو درخته لاندې کښېناستی ژړل. سلمان بن عبدالملک چې وکتله چې عمر بن عبدالعزیز چیرې دی، نو سړی یې پسې واستوله چې ګوري عمر بن عبدالعزیز در یو درخته لاندې ژاړي. راولاړ یې کړې راوستي سلمان بن عبدالملک. سلمان بن عبدالملک ورته وویل چې ای ابو حفصه ته پر چش باندې ژاړې، ولې ژاړې؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمه الله ورته وفرمایله چې ای امیر المؤمنینه، دلته په دنیا کې چې څوک خپله خیمه نه ولیږي د مخه، هغه ته بیا د ناسې دپاره د پرېوتلو دپاره څه نه میلاویږي، پر دشت و بیابان به ګرځي. نو ما ته دا ویره پیدا سوه چې قیامت ورځ چې چا څه نه وي لیږلي، نو دی به هلته څه وکړي چې په دنیا کې یو شی تا ته نه میلاویږي، نو په قیامت کې به هم دغسې تش لاس پاتې. په دې کې عزتمنو ډېر عبرت پروت دی. پکار دا ده چې هر مسلمان د خپل آخرت دپاره څه ولیږي. الله فرمایي ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تاسې په خپل ګریبان کې وګورئ آخرت ته مې څه رالیږلي. نو هر مسلمان باید د آخرت دپاره څه وکړي. د هغه مسلمان دپاره در دا غټه بدبختي نشته چې د ده د مرګ وروسته د ده کاته بند سي. نیک اعمالو کاته باید جاري وي. یا ښه دینداره زامن در شا پرېږده، یا یو ښه مدرسه جوړه که، یا یو ښه مسجد جوړ که، یا یو چاته برمور وکاږه، باوړي ور وکاږه چې اوبه ورځي. یعنې یو داسې یو کار وکړه چې ستا د مرګ وروسته تا له ثوابونه در روان. که نه دنیا به دې پاته سي او آخرت ته به دې څه نه وي لیږلي.